د خوشحال سادات تازه خبرې افغانستان ته راځي، خو څنګه څه وایي او څه غواړي. سلام، ستړي مشئ. جنرال خوشحال سادات یو له هغه جنرالانو څخه و چې د ګڼو افغانانو په زړونو کې ځای درلود. کابل ته د طالبانو راتلو څخه څه موده وړاندې د افغانستان له تیر حکومت څخه له ګیلو ډک زړه له هېواده بهر وواته. خوشحال سادات د هېواد د ستر امنیتي معین د احمد تصدۍ د رئیس او د ملي امنیت افراطي او نظامي مرستیال په توګه دندې ترسره کړې. تازه یې په خپله یوه مرکه کې ویلي چې له طالبانو سره مې خبرې کړې دي که هغوی ملي سرود، ملي بیرغ، د ښځو حقونو او د خلکو خصوصي حریم ته درناوی وکړي، بیرته هېواد ته ستنېږم، له نوي حکومته ملاتړ اعلانوم او د افغانستان هوایي او ځانګړي ځواکونه بیرته په پښو دروم. نوموړي زیاته کړې چې طالبان د خپلې ډلې بیرغ ولري، په ملي بیرغ چې سل کلنه تاریخي مخینه لري باید لرې نه شي. سادات وویل چې د طالبانو پر ضد لوی حرکتونه په پیلېدو دي او له ده هم غوښتل شوي چې ورسره یو ځای شي، خو دوی نه غواړي چې نور په جګړه کې برخه واخلي. د سادات په خبره چې وروسته له 40 کلونو لومړی ځل دی چې هېواد تر یوې متحدې ادارې لاندې دی. هغه زیاتوي چې یاده اداره اصلاح او لا ښه تنظیم ته اړتیا لري څو خلک د سوکالۍ او ډاډ احساس وکړي. سادات په خپلو خبرو کې دغه راز وویل چې نور په هېواد کې داسې حرکتونه چې هغه د تفرقې لامل کیږي نه غواړي. په هر حال دغه راز ټولنیزو رسنیو کې یو کلیپ خپور شوی چې د طالبانو جنرال مبین پکې وایي چې سادات سره خبرې شوې او نوموړی به له هرکلي سره کابل ته راشي. خلک هم غواړي چې نور افغانان یو بل ومني او په ګډه د هېواد لپاره کار وکړي. په هر حال تاسو د خوشحال سادات په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بیا چې ستاسو شفر ته راځم، ټول یو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.